بسم الله الرحمن الرحیم. راځو اکسل پروګرام ته. تیر ورځ موږ اکسل کې تقریبا هم مینو ته رسیدل او هم مینو کې سټایلز مکمل ویل کنه او سیلز هم مکمل ویل. د یو وروسته ګوري راځو موږ دلته په فارمټ کې ول مثال د را اندازه برابروله، مثال په اتوماتیک ډول اندازه برابروله، د کالمو اندازه برابروله، مثال یې د کالم اندازه ښودل سي مثال څومره ده کنه. دلته کالم ته راځو مثال دومره اندازه ده. د یو وروسته بیا کې چیرته زیاته کولای سي مثال اټوپیټ کالم سي کالمونه اتوماتیک منظم لکه څنګه مثال ګوري دا کالم غټ کړی زوس دلته ورته لیکل سي افغانستان. دا کالم غواړي چې انسان منظم کې انتخاب کړي او وروسته اټوپیټ راسي فقط اټوپیټ باندې کلیک کړئ اټوپیټ کیږي. له یو بعد راځو ډیفالت اندازه مې لسی د ټول شیټ مکمل اندازه ده په یو رقم کول دی هاید اوس مثال راګانې پټولې او رینیم شیټ وسې دلته څه رقم کوو شیټ یې رینیم کولو او مو ور کاپی کوي یې هم مو کولو یعنی انتقالوي ټاپ کلر وسې موږ شیټ ته رنگونه ور کولای شو کنه او پروټیک شیټ وسې څه کاری کوو تاک شیټ وسه کولو ودره شیټ از قلف وکړه آفرین شیټ از قلف مثال تاسو غواړئ چې شیټ سره کم کوي قلف کوي. اوس مثال خبرې زه راځم یو زه راځم دلته به یو ټیبل راخلاص کړم مثال دا ټیبل موږ جوړ کړی دلته اوس غواړئ چې دې ته څنګه کوډ واچوئ نو دا کوډ ګورئ موږ دلته څو طریقو دلته به تاسو راسئ پروټیک شیټ ته به راتلی وکي کوئ پاسورډ ورکړئ مثال یو او دا هم ورته وکي او دلته به بیا یو تکرار کړئ دا به هم ورته وکي کوئ نور دا مکمل شیټ څنګه سو قلف سو یعنې هیڅ تغیرات نه سو راوسئ. بیرته بیا پروټیک شیټ ته راځئ ان پروټیک شیټ ته راځئ پاسورډ ورکوئ یو دوه نو یو مارک اتوماتیک بیرته راته خلاص و یا په دې شیټ باندې رائټ کلیک او پروټیک شیټ دلته جا هم کولای صحیح سو یو کوډ پاتې چې پیغام کوډ نو درته کړی چې کوښنه کوډ درته کوم چې فقط درک درته وسی یعنی څنګه کوډ کیږي صحیح سو کنه دې اصل کوډ به چیرې کو خیر سره په ایکسل کې به کو لیغو بعد لاک سل میل مثال څنګه کو مشخص جای کلفاول صحیح سو لیغو رسا فارمټ سلم ګورې په دوجه کې مکمل د فارمټ سل کې ویلې مثال مکمل دلته ویلې او دلته هم ګورې هغه شاند کله چې مثال فارمټ سل تراسه لیغو رسا ګورې مثال اول د الایمنت مثال د خط کګولو درجه مثال فونټونه او بارډر او پیلو د میل مثال لیغو رسا پروټیکشن هم مثال په دوجه کې مثال له هایډینګ لپاره استفاده کی صحیح ده. لیغو بعد اوس راځو دغه مخکنی درس فقط د سلند معرفین در کړل لیغو اوس راځو ایډیټینګ لرو. په ایډیټینګ کې سیده اول اټو سم لرو دلته سیده څو زیات مشهور یا مثال زیات کاریدونکو فارمولې تاسو دلته راخي زیاده ته آپشنل هم ویل کی یعنی اداري فارمولې صحیح سو اول سیده سم لرو سم سیده جمع کوي یو شی درته جمع کوي مثال خبره تاسو دلته کلیک وکړئ نو غواړئ مثال دغه مکمل خانه سره کم کړئ جمع کړه موږ پورت پروګرام کې هم دا ویلې چې مساوي سم بیا قاو شروع کاو بیا مرتبل لیفت رائټ او اباو بیلو یعنی لاندې طرف خو دلته داسې نه ده دلته راسي فقط اټسان تراسي کله چې سم باندې کلیک وکړئ اتوماتیک مساوي سم ګوري قاو شروع دا قاو شروع سو د قاوس په مابین کې به تاسو جای انتخابوي ګوري چې راغی ادرس راغی کومه خانه انتخاب دی غو ادرس H2 یعنی H کلم څومره راځي دوهمه ده اوس راځم ورته دا مینه د افکار دا ټول ورته انتخابوم اوس ګوره C H2 یعنی څنګه لسی کلم څخه تر H پورې دا مکمل انتخاب سوی یو انټر پریس کې انټر څخه ورسره ګوره ټول درته جمع کړو کې جمع نه کړو اوس راځي ګوري دې باندې کلیک وکړئ دغه نقطه خو در معلومیږي دا لاندې دا سره کاش کې ګوره ټول ته دا فارموله څنګه سي استفاده وسه ستاره خو خلاص ان شاء الله. لیغو بعد بیا راځو سم څخه ورسته اوریج لرو او صد در سره باسي فیصدي نو بیا راځي اوریج څخه به استفاده کوي اوس ګوره دا نه فکر دی فقط انټر پریس کې اتوماتیک دومره فیصدي در تر واسه اوس ګوره هر څومره د مجموعه سي د مثال دا مجموعه را باسي بیرته دغه باندې مکمل څنګه کوي تقسیمای لکه څنګه چې موږ د مکتب د نمبر او سات را باسي څو مضمون مکتب کې 14 کنه مثال هغه کومې نمرې سي دا ټول ورته ورسې اوس ګوره د څو مضمون مثال څو نفر دي درې د شپږ او د هم مثال نه 12 مضمون دي صحیح سو اوس دا نمرې په 14 مضمونو کې وړه غواړي د مجموعه ول راو بس مثال دغه مجموعه ولا لیغورس دلته راځي غواړي چې وباسي فیصدي وباسي نو بیا راځي دلته راځي اوریج تراسه کله چې اوریج تراله اوس ګوره د دې اوریج درته راباسي مثال دا هم انتخاب کړو ته دا مینه د فقط د نمرې انتخاب کې انټر کې انټر څخه ورس درته واسي د فیصدي څومره سوال نه شپته اوس کې چې ته نمرې زیاته مثال دا نفر سلف انټر کې فیصدي هم اتوماتیک تغیرږي او په د جمع کوم جمع کړي دلته هم تاسو اتوماتیک دا تغیرات درته راځي خو په ورډ پروګرام کې داسې نه ورډ پروګرام کې څنګه کو بیرته ما اپډیټ او بیا به داسې کېدو
له هغه بعد بیا اکاونټ نمبر لرو. دا څنګه کوي؟ دا نفر درته شماري. خو چې شی درته شماري دا نومونه نه درته شماري، دلته چې کوي درته نمبر شماري. مثال څو نفر دي، بیا به راځي تاسو راسئ اټسام ته اکاونټ نمبر باندې کلیک کړئ، انټر یې کړئ، اتوماتیکي دا درته وشمېرل. دا فارمولې خو ګورئ دلته تیار درته اخیستې، دا به انشاءالله بیا تفصیل سره وایي. صحیح شو. له هغه وروسته ماکس دلته هغه ډیر مثال هغه نمرې چې زیاتې دي هغه راته وښایي، یا مثال که چېرته ماشین یې تر ټولو هغه لوړترین معاش راته وښایي، بیا به راځئ له ماکس څخه به استفاده کوئ. مثال دا نفر دی، دا ټول انتخاب کړه، په دې کې زیاتې نمرې کومې دي، انټر یې کړئ، اتوماتیک درته ښیي مثال 440. او که غواړئ چې مثال تر ټولو ټیټې نمرې وښایي، بیا به له مین څخه استفاده کوئ. اوس ګوره مثال دا بیا انتخاب کړئ، کله چې انتخاب کړئ انټر یې کړئ، اوس ګوره تر ټولو ټیټ معاش څومره ده؟ 3,340. استاد د یو شاګرد څه دی سره کوم د یو شاګرد ته دا وماست دا ټول نمرې سمه. دا مثال تاسو داسې وګڼئ چې دغه یو مضمون ده، دا بل ده، دا بل ده، دا بل ده. مثال دغه چې دي دا یې نومونه دي. پوه شوئ؟ پوه نه شوئ؟ ګورئ مثال دغه پښتو ولیدی، فزیک ولیدی، کیمیا وبولئ، مثال دا مثال دا نور کمپیوټر وبولئ که نه. او وډ چې د مثال نوم ده د احمد ده، خالد ده، مثال ولید ده، نمرې داسې رسېدلې که نه. خو نمرې داسې رسېدلې که چېرته مثال داسې ورسېږي هم مشکل نشته. که داسې وي بیا په دغو شپږو پنځو باندې درته تقسیموي. سره اوس خلاص دی انشاءالله. له هغه وروسته اوس ګورئ مثال تاسو دلته فیصدي راوباسئ، دا فقط داسې راکش کړئ، اوس ګورئ ټولو داسې درته راباسئ، ټولو فیصدي داسې درته راباسئ. صحیح ده. له هغو بعد بیا راځو دلته فیل لرو. فیل څه دی؟ مثال راځو اول که چېرته موږ یو خط ولیکو، مثال دلته ولیکو اول دغه سم سیده ګورئ له څو طریقو یې تاسو جمع کولی شئ. له دې څخه تېر شم، فقط یوه طریقه مې درته کار کړم. اول ګورئ راسئ سم څه کار کوي؟ مثال سم خو وویل چې جمع کول څنګه، دلته کلیک وکړئ، له کلیک څخه وروسته راسئ اټسام باندې کلیک وکړئ، انټر کړئ، دا یوه طریقه. دوهمه طریقه مساوي راسئ، مساوي ولیکله، مساوي څه وکړله، یو انتخابولی شئ، مشخص کولی شئ، شیپ ونیسئ، ورسره جمع کړئ چې مثال دغه جمع، له هغه وروسته بیا دا انتخاب کړه جمع هر څومره چې انتخابول په اخر کې انټر کړئ، ګوره درته راباسي. صحیح ده. او له هغه وروسته که چېرې غواړئ چې اتوماتیک ډول جمع کړي، نو بیا به راسئ دلته کلیک وکړئ، الټ ونیسئ، دوه وارې جمع پرېس کړئ، اتوماتیک دغه مجموعه چې تاسو ته راباسي. یعنې هېڅ ضرورت نشته چې ته مساوي سم ولیکې. صحیح شو. الټ دوه وارې جمع خو در معلوم ده، ګورئ الټ بټن دغه ده او جمع خو در معلومې دلته ده، دوه وارې جمع پرېس کړو، نور اتوماتیک درته جمع کوي. او بل خپله لیکلی چې مساوي سم قوس شروع، له قوس څخه وروسته قوس شروع کړو، نور مثال د عددونه فلاس ورکړه، ورکړه انټر کړه، ګوره درته جمع کړو، سیده دومره کېږي. صحیح ده. له هغو بعد راځم دا هم ختمومه او دا هم ختمومه، راځم ډیلیټ کوم یې. پیل ته راځو. پیل څه کار کوي؟ که زه چېرته مثال درته ولیکم خالد، لاندې مثال راځم دلته یو نوم لیکم، مثال دلته ولیکم خالد، له خالد څخه وروسته اوس غواړئ چې دا دغه ځای کې هم ولیکل چې دا کوم ځای چې انتخاب کړی. که کنټرول ډي پرېس کړو هم ګورئ هغه خواته سره مکمل ځای کې لیکل کېږي، او که کنټرول ځای د کمپیوټر خپل حالت ته راځي. اوس پیل چې دا ډاون لاندې دا کوم ځای چې ما انتخاب کړی دی چې ټول د خالد څنګه کړه تکرار کړه. خو که چېرته مثال رایټ ورته انتخاب دا به بیا ښي طرف ته تاسو داسې انتخاب کړی دا ځای انتخاب یې کړی، له وروسته پیل ته راسه، پیل رایټ ګوره ښي طرف ته ټول ورسره ولیکل شول. او اپ څه کار کوي؟ که چېرته مثال موږ پورته ځای انتخاب کړی، مثال دا پورته ځای ورته انتخاب کړی، ورته همدلته تکرار کړه، نو بیا راځئ اپ باندې کلیک وکړئ، ګوره پورته درته تکرار کړه. او که چېرته لیفټ طرف ورته انتخاب کړی، نو بیا به راځئ لیفټ ورته انتخاب کړئ، ګوره چپ طرف ته ټول سیده درته ولیکل. صحیح شو. دا راځم دا هم مکمل ډیلیټومه. له هغو بعد راځو دلته اکسس لرو، اکراس ورکشیټ لرو. دا څه کار کوي؟ دا تر هغو پورې کار نه کوي کله چې زموږ څو شیټونه ونه لرو او شیټونه انتخاب نه وي. اول شیټ راځم ګورئ زه مثال دا رینیم کوم، دلته ورته لیکم ټیبل. صحیح شو. رایټ کلیک رینیم او دلته مثال ورته لیکم ټیبل، رایټ کلیک رینیم ټیبل مې ورته ولیکو. اوس راځو دا ټیبل د یو شیټ مې واخیست، بل شیټ مې واخیست او بل شیټ مې واخیست. صحیح شو. دا شیټونه یې واخیست. اوس ګوره موږ خو دلته یو ټیبل لرو، راځئ دې ته یو ډیزاین هم ورکوئ. مثال څنګه ډیزاین؟ راځئ مثال دلته یو رنګ ته راځئ، کله چې مثال رنګ ورکوم ورته هم په دغو شکل سره رنګ ورکړو. اوس که غواړئ چې دغه یو ټیبل دا نور ته هم څنګه کوي کافي کوي، بیا به راځئ له اکراس ورکشیټ څخه به استفاده کوو. خو دا اوس هم غیر فعاله ده، تر هغو دا نه فعاله کېږي چې تر هغو مکمل شیټونه نه انتخاب کړي. نو شیټونو مکمل انتخابېدون ګوره رایټ کلیک دلته سلیکټ آل هم ویلي وو، او که چېرې یو انتخاب یا کنټرول بټن ونیسئ کلیک کوئ، نور شیټونه به مکمل څنګه شي درته انتخاب بسي. اوس که پیل ته راسئ ګورئ اکراس ورکشیټ چې دا فعاله شوی، کلیک وکړئ، له کلیک
څخه وروسته اوس ګوري تاسو وایي کله چې دا یو د نورو شیټو ته کاپي کوئ نو اوس څه شی دی ورته کافي سي آل که ورته انتخاب یې که تاسو فارمټ ورکړی که کمپونټ بلکې استفاده کړی هر شی ورته فارموله هر شی نور ته هم ځي او که چېرته کنټینس ورته انتخاب یې فقط کوم خط یې تا لیکلی فقط هغه ورته ورځي او فارمټ که غواړئ چې مثال فقط رنګونه ټیبل فارمټ مې پکار دی نو بیا فارمټ ورته انتخابوئ صحیح شو زه به ال ورته انتخاب کوم اوکې کوي اوس راځئ ګورئ راځئ ډبل کلیک وکړئ په شیټ باندې نور به دا شیټ سیده ګوره هغه غیر مکمل سلیکټ کړی و نور به غیر فعاله سي اول ټیبل کې خو ګوره ټیبل لرو که نه دا خو مخکې هم و د اول شیټ ته راسه ګوره ټیبل راغلی که نه ده راغلی دوهم شیټ ته راغلی که نه ده راغلی دریم شیټ ته هم راغلی ده سره هم خلاصه پې له هغو بعد راځو دلته چې دا سریز لرو سریز چې کار کوي اول راځم که چېرته مثال موږ دلته یو تاریخ ولرو صحیح شو یا اولا راځم زه مثال دلته لیکم 1 او 2 دا 1 او 2 ولیکو اوس غواړو چې دا لاندې بوځو که نه نو بیا به دا انتخابولو انتخابېدا څخه وروسته دا نقطه به نیسو نور داسې کش کې ګوره هغه خط څنګه کېږي لیکل کې عادت چې د مثال داسې ادامه مثال پیدا کړان کوم ځای ستا انتخاب کړی خو که چېرته مثال موږ دا یو ولیکو یو بیا هم یو ولیکو اوس که دا راکش کړو دا به څنګه شي ټول به یو راسي که نه زه راځم مثال دا انتخابوم دا مې انتخاب کړو دا داسې راکش کړو ټول څنګه شو یو را دا بیا څنګه کوو ګورئ په دغو کونج کې یو د اټوپیټ آپشن په نامه یو بټن و په دې مې چې کلیک کوو نو بیا فټ ټو سریز به ورته انتخابوو دلته کافي فایل به اول ورته انتخاب دلته فټ ټو سریز ورته انتخاب کړئ ولې نه راځي صدخوار پاک و بنزو چی؟ نه ایجا انتخاب کرو مثال ګورئ زه دا ختموم دلته که چېرته مثال موږ داسې لیکلی دا یو مې لیکلی اوس دا داسې لاندې راکش کړم که نه نو دا به ټول یو نو بیا راسې دلته کلیک وکړئ فټو پیل سریز ورته انتخاب کړئ ګوره ټول به 1 2 3 ته داسې واوړي صحیح شو خو اوس مثال تاسو دا 1 2 3 حساب داسې پکار ده مثال تر 100 تر 0 اوړي نو تر څه وخته هم داسې لاندې نیولی شي مثال تر 0 پورې ځي که نه نو وخت ضایع کوي نو بیا به تاسو داسې نه کوئ بیا به راځئ فیل ته به راځئ له فیل څخه به وروسته سریز ته راځئ سریز ته کله چې راغلی اول لینر ده یعنې څنګه کوي جمع کوي درته اوس راځئ مثال وای سټریپ والیو چې د مثال څو پورې جمع کوي یو که نه تر څو پورې دې ولاړ شي زه مثال دلته ورته لیکم تر 0 پورې دې ولاړ شي صحیح شو یا ورته تر لا 0 ولاړ شه کلمونه راګانې خو در معلومې شي څو وي که نه خو زه به مثال ورته تر 0 ولاړ شه تر 0 چې ولاړ شي اوس دغه سټیپالي څه معنی سي یو پورې جمع کوه اوس صفر ده که نه صفر ته سي ور واچوئ څو کېږي یو په یو باندې چې یو ور جمع شي په دوو سي ور جمع شي درې څلورو داسې حساب ګورئ ټول داسې جوړ نه که نه ده جوړ نو تاسو اضافه کولی شئ دوهم درېیم داسې پور جمع کولی شئ اوس بیا چې دا ورته منظم کړو تر 0 ته ولاړ شي په راز کې د راسې او که په کالم کې یعنې په را کې راسې کالم کې نو دلته به چې ورته انتخاب کړو تاسو هم راځم کالم ورته انتخابوم دا ورته اوکې کوئ کله مو چې اوکې کړو ګورئ موږ دلته یو نه و لیکلی تاسو به یو اول دلته لیکئ صحیح شو یو ولیکلو وروسته بیا راسې سریز ته راسې کله سریز رایي کالم ورته انتخاب کړئ دا هم ورته لیکئ چې 0 پورې ولاړ شي 0 ورته ولیکلو وروسته اوس راځئ دا ورته اوکې کوئ اوس ګوره له یوونه به تر 0 پورې لیکلی که نه لیکلی لاندې راسې کله چې راغلی تر 0 پورې رسولی هغه تر هر څو پورې م رسوو تاسو یې کولی شئ مثال هغه داسې دا ورکړئ له هغو وروسته بیا چې له سریز څخه وروسته دلته ګروت لرو ګروت یعنې دا یې درته ضربه یي صحیح شو که چېرته زه مثال یو عدد ولیکم مثال څو ورته لیکم دغه 200 مې ورته ولیکل اوس دا 200 راته ضرب که یا هم مثال 200 خو بیخي ډېر دی 5 به ورته ولیکم دا 15 دا راته ضرب که تر څو پورې درته ضرب کړي بیا به راسئ سریز ته کله چې راغلی دلته په کالم کې دراسې ګروت ورته انتخاب کړه په څو کې درته ضرب کړي زه مثال دلته په 6 ورکوم صحیح شو او تر څو دې ولاړ شي زه مثال دلته ورته لیکم چې تر 40 پورې دې ولاړ شي 40 مې ورته ولیکل هغه وروسته اوکې کړئ اوس 15 ضرب 6 10 ضرب 6 یو سلاتیا ضرب 6 یو زراتیا ضرب 6 شپږ زره 800 او شپږ زره 800 ضرب 8 شپږ 800 او که دغه 8,800 په شپږ کې ضرب کړو 40 زیاتېږي کمیږي زیاتېږي که نه یعنې 8 خو اوس دي که یو ورې ضرب کوم به زیاتېږي که نه یو ور نه 2 ورې
نو اوس ګورئ ځکه درته راوانخسو تر 40,000 ځکه درته فرانه کو ځکه چې له 40 نه څنګه کېدو اوړي یعنې کان درته راغلی خو له هغو نه پورته سیده نه درته راغلی له هغو بعد بیا سریز ته راځو سریز ډیټ دی ډیټ چې دا تاریخ اضافه کوي ګورئ موږ تاریخ څنګه راوړی سو فارمولې هم لري انشاءالله فارمولو کې به وایي تاسو کنټرول ونیسئ سیمي کولن پریس کې د نن ورځې تاریخ درته راخلی صحیح سو سیمي کولن خو در معلوم ده کنټرول سیمي کولن دا ده دا مو سپریس کو د نن ورځې اپډیټ تاریخ تاسو ته راغلی دا هغه تاریخ درته راغلی تاسو کمپیوټر کوم یو تاریخ سیفټي مې صحیح سو دا تاریخ مې راواخیست اوس دا تاریخ هم که چېرته تاسو داسې لاندې کش کړئ نو داسې دوام مومي مثال تر هر ځای دې کش کوو خو که چېرته مثال تاسو غواړئ چې نه دومره کم دې ما نه ده پکار مثال تر څه وخته به کش کوم تر زیات وخت یا مثال زیات تاریخونه مې پکار دی بیا به تاسو دلته دا به کلیک وکړئ له کلیک څخه به وروسته فیل ته راسئ فیل ته راغلی سریز ته له سریز څخه به وروسته ډیټ ته راسئ اوس په ډیټ کې څو خبر راغلی بیرته دلته کالم ورته انتخاب کړم ډې ورځې ور اضافه سي ویک ډې د هفتې ورځې او مان او یېر کال زه تاسې ورځې ور اضافه کړه څو یوه تر څوم تاریخ دې راسي اوس ګوره دغه د څلورمې شلم ده که نه زه مثال دلته ورته لیکم چې ما ته راوړه د څلورمې څوم د مثال تر 10مه پورې او د څوم کال تر 2016 کاله ما ته تاریخونه څنګه که راوړه اوس ګوره څوم دی څلورمې شلم د څلورمې تر 2016 کال راته واچوه کېږي اوس ګوره دا مکمل تاریخونه درته واچول که ونه چول دا ځي تر هغو پورې چې 16 کال یې څنګه یې نه وي راغلی تر هغو پورې درته اچوي بیا راځم سیمي کولن پر کنټرول سیمي کولن پریس کوم موږ ته تاریخ راوړل له وروسته بیا تاسو راسئ فیل څخه وروسته سریز ته له دا ورته سي ویک ډې یعنې څنګه که د هفتې ورځې خو د هفتې د دغه ډې او د ویک ډې ترمنځ څه فرق ده کولی سې هغه سره سنډې منډه دا بیا ویک د هفتې ورځ ده خو صحیح ده هغه ویک ډې سره دا شمپو هفتې ورځ خو اوس ګوره دلته خو موږ اول ډي ورته انتخاب کړی یوه ورځې پورې اضافه کړه ویک ډې که ورته انتخاب کړم څو ورځې پورې اضافه کوي نه دلته هم دغه یوه ورځ څنګه کوي ور اضافه کوي په افغانستان کې څو ورځې رخصتي ده کومه ورځ جمعه رخصتي ده او په خارج کې دوه ورځې جمعه او هفته ده که شنبه او یکشنبه ده که نه نو په دغو ډي کې خو د کوم مجموعه ورځ درته راخلي که رخصتي که هر شی ټول تاریخونه راواخیستو که راونغستو ویک ډي کې نور دغه حساب ده فقط رخصتي ورځې نه کې درته راخلي صحیح سو اوس دا مې ورته انتخاب کړو کالم ویک ډې ته راسه څو ورځې دې ور اضافه کوي یوه تر کوم تاریخ مثال درته لیکم د درېیمې تر 2016 پورې راته اضافه کړه صحیح سو دا مې ورته ولیکل یې وروسته وکي که کله مې چې وکي که اوس ګورئ څوم تاریخ ده شلم 21 22 23 24 25 26 سوی ده رخصتي ده نسته ولې رخصتي ده اوس خو سر خلاص انشاءالله بیا راځم کنټرول سیمي کولن پریس کوم کنټرول سیمي کولن څخه وروسته راځم کنټرول سیمي کولن څخه وروسته بیا راځم دا انتخابوم فیل سریز ته به راسئ فیل سریز ته کله چې راغلی دلته مانت ورته انتخابوم مانت بیا سیده څنګه کوي یوه میاشت اضافه کوي اوس څومه میاشت ده څلورمه ورته ما ته واچوي مثال د 12مې تر 3م تاریخ 2015 کال صحیح سو یعنې کمې میاشتې راځي دا ورته انتخاب کړئ وروسته وکي کوي ګوره فقط دومره میاشتې درته واچولی اوس دا تاریخونه چې دلته ښکارېږي دلته ولې دا زینه راغله سیمي کولن څنګه سیمي کولن هش درته ګورې ټول درته ښکارېږي څنګه خانه کمه ده آفرین کالم سیده څنګه ده کوچنی ده کالم به څنګه غټوي کالم که چېرته راسئ ګورئ دغه خپله هم غټولی او کوچنی کولی سئ خو که چېرته مثال غواړئ چې اتوماتیک دی د خط په اندازه سي بیا راسئ فقط څنګه وکئ ډبل کلیک وکئ ډبل کلیک ونیسئ دلته وکړو ګوره منظم سو که منظم نه سو راځم د دې وروسته د کوډینګ له طریقه هم کېږي کوډ هم زه درته کوم صحیح ده د هغو بعد اوس راځو دلته د کال په حساب اضافه کوم مثال راځم بیا مې یو تاریخ دلته اضافه کوم اوس دلته کلیک کوم له هغو وروسته ښه فارموله مې استفاده کړه راځم مثال دلته کلیک کوم کنټرول سیمي کولن له هغو وروسته راځم دا بېرته انتخابوم بیا سریز ته راځم دا راته یېر کلونه څنګه که راته اضافه کوم کالمز کې اوس څوم کال د 2015 کالم زه مثال دلته ورته لیکم چې 3/5/2010 پورې ما ته څنګه که کلونه راته اضافه که نو بیا پوچیش دی کالم ورا کې دی دا ورته وکي که enter cannot be used
ګورې موږ چی نه دي غلط استفاده کړې دلته ګورې د درېیمې پنځم ښه په دوجه کې موږ چی استفاده کړل ډبل کوتیشن ورکړی دا ډبل کوتیشن به ځین لرې کړو وروسته وکې کوي ګوره 25 شپږ 24 28 29 دیرشم پورې څنګه کړو درته کلونه درته اضافه کړو په دې خو مثال خلاص انشاءالله مشکل خو نشته بل په سریز کې زه بیا راځه پیل دلې وروسته سریز ته دلته زده ټرین پاتې سو شی ټرین دوه رقمه درته استفاده کوم صحیح سو دا به مکمل زه حذف کومه اوس ګورې اول چې زه دلته درته لیکم چې یو مې ولیکو که نه ښه دلته موږ تاریخ استفاده کړه فارموله نو دلته یو لیکم زه مثال راځم یو مې ولیکو له یو څخه وروسته دا اوس که چېرته دا لاندې راکش کړم ټول به چې ولیکل شي یو که دوه ورسره ولیکم یو دوه درې داسې تکرار شي که نه خو اوس دا ځای مکمل زه څنګه کومه انتخابومه اوس غواړئ چې دا کوم ځای چې تا انتخاب کړی دلته اتوماتیک یو دوه درې څلور داسې حساب دې راسئ بیا به تاسو راسئ پیل ته له پیل څخه وروسته سریز ته ټرین به ورته فعاله کړي دا به ورته وکړي که یو دوه درې اتوماتیک رالو که رانه استاذه صحیح سو څنګه کولی شم مثال خبرې د اکسل په یوه صفحه کې که نه اوسه د یوه شروع شم داسې په کالم فرا کې یو د اخره د یو راپر بیا دغه شروع کوم څنګه کېږي څه رقم مثال خبرې دغه ځای چې دا شروع کوسه د کوم ځای دا ایچ داسې ووسه یو به رات لاندې زی دغسې روګای مست اضافه کیږي ها بټن چې هم فرا کې راسم چې زر شمار کې هغه خو دلته خپله ورته ولیکئ مثال سرې سره سي مثال لیسي څومره غواړئ کالم او راګان هغه خو درته معلوم ده نو هسې کولی سې پوه شوې پې او خپله ورته جوړ که سر خلاص و د هغو بعد اوس راځو ګورې بله طریقه داسې داسې موږ لیکو صفر که نه یو دوه درې دا اوس څنګه عادت شول مثبت که منفي مثبت شول که نه دې خوا ته مثبت دی غواړې چې دې خوا ته د دې منفي عادت جوړ کړي نو بیا راځي مثال فقط دا جای انتخاب کړئ هر څومره دې خوا ته جای انتخابوي مشکل نشته بیا فیل ته راسئ سریز ته راسئ سریز راغلی نو بیا به تاسو راسئ ټرین ورته انتخاب کړئ دا ورته اوکې کوئ اوس ګوره منفي یو منفي دوه منفي درې داسې ټول درته راوسته کوي رانوستل له هغو بعد بیا راځو دلته جسټیفای لرو جسټیفای څه کار کوي منظم کول خالد فاصله ورکوم له فاصلې څخه مثال ورته لیکم چې حکیم صحیح سو دلته ورته لیکم حکیم بیا یې فاصله ورکړه فاصلې څخه وروسته دلته مثال ورته لیکم چې عثمان صحیح سو دا یې ولیکل اوس دغه نومونه موږ هسې ولیکو په څو راګانو کې څو یوه راکې سول مکمل صحیح سو ګورئ که چېرته مثال موږ دا ځان ته لیکو بیا دا لیکو خالد مثال ولید او احمد دا رقم به ولیکو داسې منظم راغلو که نه خو اوس دا غیر منظم ولې غیر منظم شو چې په یوه را کې مې ټول ولیکل نو له یوې را څخه داسې مجبوره سي یا به دا کالم ورته غټوو یا مثال داسې غیر منظم راځي نو اوس مثال تاسو ولیکو اوس مثال نه غواړئ چې بیرته دا ګډ کړئ که نه نو فقط کلیک یې وکړئ له کلیک څخه وروسته تاسو راسئ دلته جسټیفای باندې کلیک وکړئ دا هم ورته وکړئ که اتوماتیک یې راګانو درته وویشل که نه ویشل یعنې درې دا نومونه دي درې راګانو یې درته ویشل له هغو بعد بیا جسټیفای لرو صحیح سو جسټیفای خپله چی ته ویل کېږي منظم کول دا هم راځم په دوه طریقو یې درته استفاده کوم په بښنې سره ګورئ دلته فلاش پیل ده صحیح سو جسټیفای خو سر خلاص و اوس راځو که چېرته مثال موږ نومونه لرو خالد مثال دلته ورته لیکم چې مثال ولید او دلته ورته لیکم حکیم او دلته مثال ورته لیکم عمر او نبی مې ورته ولیکو بل چې دا حکیم مې ورته ولیکو صحیح سو حکیم خو مې یې لیکلی هم ده خو دلته ورته لیکم چې حمید دا نومونه مو لیکل زه به دلته مثال ورته ولیکم چې نیم یعنې نومونه او دلته مثال ورته لیکم چې آی ډي نمبر یې اوس راځو د دې آی ډي نمبر یې مثال چې دلته ورته لیکم چې 02 صحیح سو او دا مثال دلته مثال ورته لیکم چې H03 او دا به لاندې داسې پسې را تکرار کړم دا انتخاب کړئ مثال دې خوا ته داسې راکش کړئ صحیح سو او دا به هم مثال دومره اندازه ورته کمه کړم اوس که چېرته مثال غواړئ چې د دې ایمیلونه تاسو جوړ کړئ دې ته غواړئ چې مثال ایمیلونه ورکړئ اوس زه خو فقط د ساده کار ته کوم ایمیلونه خو داسې نه راځي صحیح سو مثال دې ته لیکم چې خالد ده که نه دلته مې ورته ولیکل چې خالد آی ډي نمبر یې څو ده 02 صحیح سو @gmail.com
دا ایمیل مې ولیکو اوس ایمیل خو ولیکل شو که نه خو هر یو نفر ته چې مثال اوس بیا ولید03@gmail.com دا خو وخت نشي ټول ته لیکي یو ته دې ولیکلو هغه وروسته تاسو راسئ دا مکمل تاسو انتخاب کړئ انتخاب هم کړئ هغه وروسته به تاسو راسئ بیا به فیل ته راسئ فیل داسې راغلی فلش فیل باندې کلیک وکړئ اتوماتیکي ګورئ ټول ته خپله ولیکو که ونه لیکو ولید آی ډي نمبر یې 3 دی ګورئ مثال او حمید چې دی مثال 0@gmail.com دا مکمل درته ولیکل یو بعد په دې طریقې سره هم استفاده کولی شو او دې طریقې سره هم استفاده کولی شو مثال خبره اوس دا کنټرول سی کومه ځم بل په یو نوی شیټ مې واخیستو دلته وی کنټرول وی کو اوس که زه چېرته مثال دلته بیا ولیکم نیم دا کوم کالم چې ما دلته لیکلی غواړم چې مثال دا بل کالم کې هم راشي صحیح شو دلته ورته لیکم خالد نیم خو مې ولیکو برسېره خالد مې کله چې ولیکو ګوره هغه دې خواته کوم نومونه چې دي نور یې ټول داسې خره غوندې راښکاره کړو که یې راښکاره نه کړو اوس که انټر پرېس کړو اتوماتیک به ټول په دغو کالم کې څنګه سي وبه لیکل سي او که چېرته مثال داسې کړو بیا ورته لیکن سي نیم بیا ورته ولیکن سي خالد خالد هم ولیکو اوس که چېرته راسئ مثال بیا تاسو دلته مثال راسئ کله مې چې خالد دلته ورته لیکم خالد صحیح شو یا فقط راسئ دلته دا نوم ورته ولیکو بیا تاسو راسئ پیل ته پیل څخه وروسته فلش پیل باندې کلیک وکړو اتوماتیک هغه کالم چې دلته تاسو ته نشته کو د دې شارټکټ هم د مثال ګورئ زه بیا دلته ورته لیکم چې نیم یې ولیکو راسئ فقط کنټرول ای پریس کړئ له هغه وروسته اتوماتیک تاسو سره کم کړه هغه نومونه چې دي راوستل کنټرول به ونیسئ او ای به پریس کړئ اتوماتیک داسې ده درته راولي اوس خو سر خلاص وي انشاءالله نو دا به د څه شي دی فلش پیل وظیفه نه لیو بعد بیا راځو زیات خو نه سو نه یو کلیر به وایي تیز خو نه ده نه اوس راځو ګورئ دلته کلیر لرو کلیر اسانه ده نور به انشاءالله بیا پرېږدو کلیر آر که چېرته مثال موږ دغه ټیبلو کې به استفاده کوو مثال دا ټیبل موږ جوړ کړی ده غواړئ چې مثال دلته کوم فارمټ چې تا ورکړی یا کومه فارموله ته استفاده کړی یا دا خط هر شی جوړ کړی دا مکمل ختموي انتخاب یې کړئ انتخاب څخه وروسته کلیر آر لرو ګوره هغه یې بیخي هر شی ختم نه کړو بېرته کنټرول زیډ کوم هلې وروسته بیا کلیر ته راځم کلیر فارمټ فقط د دې فارمټ ټیبل به ځینې لري کې رنګ به ځینې لري کې ګوره نور هغه خط چې ده څنګه ده موجود ده او هغه پونټ هم نورماله حالت ته راوړي دا به هم کنټرول زیډ کو له هغو بعد بیا راځو دلته کلیر کنټینټس دی فقط دا خط څنګه کوي درته کوي مثال له خبرې زه دا نمرې ډیلیټوم دا انتخاب کې دا بعضې شاګردان نوي چې اکسل ته راشي نو دا باکس سپیس بټن وږي باکس سپیس فقط دغه اوله خانه څنګه کوي پاکوي نور څنګه کوي نور درته پرېږدي که غواړئ چې له کیبورډ نه یې پاکوي نو دا به انتخاب کوي بیا ډیلیټ بټن پسې پرېس کوي ګوره اتوماتیک هغه زه ډیلیټ شوه که بیا له دې طریقه هم نه سوی کولی بیا به کلیر ته راسئ دلته کلیر کنټینټس لرو دې باندې کلیک وکړو نور هغه مکمل نمرې چې ده درته ختمه کړې او له هغو بعد دلته کلیر کومنټس کومنټونه هم تر اوسه پورې نه دي ویلي انشاءالله روي مینو ته چې کله ورسېدو دلته به کومنټو باندې هم هغه کومنټونه چې دي مکمل څنګه کوي درته پاکوي درته او بل چې دله کلیر کې له هغو وروسته هایپرلینک د هایپرلینک ګورئ په دې معنا موږ ګورئ په دغه ځای کې دغه ایمیلونه جوړ کړو اوس دا تیار څنګه دی لینک دی په هر یو چې کلیک وکړم ګوره ما ته اتوماتیک دغه د ایمیل صفحه راخلاصېږي نو ما ته انټرنیټ صفحې ته بیایي که چېرته غواړئ چې مثال دا ایمیلونه دي خو لینک دی نه بیا انتخاب کړئ انتخاب څخه به وروسته راځه ګورئ که ریمو هایپرلینک باندې کلیک وکړئ کلیر هایپرلینک باندې کلیک وکړئ نو دا اتوماتیک ګوره هغه فقط لینک یې څنګه کړو ځینې ختم کړو اوس ګوره هغه شنه دي صحیح سو کلیک کوي ځي انټرنیټي صفحې ته نه ځي هغه د لا شکل هم ځینې ختم سو خو که چېرته مثال تاسو دلته راسئ دغه ریمو هایپرلینک باندې کلیک وکړئ زه به دا بېرته کنټرول زیډ کړمه اوس ګورئ دا بېرته فعاله شي ریمو هایپرلینک باندې کلیک وکړئ بیا هغه رنګ او هر څه هایپرلینک هم مکمل له منځه ځي تر دې چې هم سر خلاص انشاءالله مشکل خو نشته بس ده فلټر چې ډېره مهمه موضوع ده سبا ته به پرېږدو تر دې چې کوم مشکل سوال نه لرئ او زه به نن تاسو بیا بله کارخانه کې درکړم صحیح ده